یاد ساتئ خزه خپل خاوند ته سر ګمنځ کولی شي ګیره ورته ګمنځولی شي خپل خاوند سره نړۍ نیمولی شي خپل خاوند ته د هغې لاسونه کې منډلی شي والله بالله د جنت څو دروازې دي جواب راکړئ څو دروازې دي اته دروازې دي څو دروازې دي واورئ وروڼو د اتو دروازو نه موږ او تاسې عام خلق په یوه دروازه به خامخا جنت ته ننوځو انشاءالله ننوځي سړی په یو دروازه باندې خو د اتو دروازو نه اواز به چاته کېږي چې په ما راځه اوس په دې خبره پوه شو اتو دروازو نه به اواز کېږي ای پلان کوي د پلان کې لوري په ما باندې قدم کې دا زما درشل بختور کا عزیزانو دا بکم سړی وي دا بکم نوجوان وی دا بکم بی بی وی محبوب می فرمائی وی دا تو دروازون با آواز رازی پا ما باندې را دننش جنت تا صحابه وی یا رسول اللہ دا بسوگی وی دا با دا امت آغا بی بی وی دا با دا امت آغا بی بی وی دا با دا امت آغا نوجوانا آغا دا خپل خاون سرا پا ار وقت کی پا صبر زندگی تیرولو والا بی بی بائی چه دے امیش خپل خاون خوشحاله کڑے وی دے خپل امیش خپل خواہشات د خاون د خواہشاتونا قربان کړي امیشی د خپل خاون رضا لټولی او روجی نیولی او دې د خپل خاون د حکم نافرمانی نه کړي دا ام سلیم وا رضی اللہ تعالی عنها مبارک وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تے وزلی او فرمائل حضور پاک علیہ السلام فرمائل اے ام سلیم تا جنت خوب کی تالی دلے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما د جنت اتوار دروازی لی دلی او تانا می مور او پلار قربان شا دا اری دروازی نا ما تا آواز شوے کہ اے ام سلیم پا دی دروازہ رازا وی دا تالا پتا دا چه تانا خپل خاوند خوشحال تلو نو بی بیانو لدا پکار دی چه خاوندان خوشحال ساتی او کم نوجوان با د دې اتو دروازو نه دننه کیږي هغه نوجوان چې په ګناه قادر شي بالکل ګناه ته ورسیږي او دې وخت کې د یوسف علیه السلام کردار ادا کی اوی معاذ الله دغه نوجوان با د اتو دروازو نه اری دروازې نه به آواز کیږي اے زلمیا په ما راځه اے زلمیا دا د خپو ګرد په ما پرېږده او زلمیا دا د سترګو دا د مخ ړومبی دیدار دی ما ته راکا په ما را دننه شه هغه زلمی چې په ګناه قادر شي او ګناه پرېږدي یو هغه بچی چې مور او پلار ترې راضي وي څوک ترې راضي وي مور او پلار ترې راضي وي ځوانانو جنت د مور او پلار قدمونو لاندې دی جنت د مور او پلار پر رضا کې دی نو ظلمو له مې درخواست دا دی چې ای ظلمو ودونه وکئ یوم په قسمت کې وي یوه به وي دوم قسمت کې وي دوه به وي دریم قسمت کې وي درې به وي څلورم قسمت کې وي څلور به خو یاد ساتئ خپل مور او پلار به نه خفه کوئ او په ضمن کې به خواخ اسخر نه خفه کوئ زمونږ پښتانه یو بله مسله کوي زمونږ پښتانه وایي یاره دا ډېر بې غیرته دی هلکه ولې وی دا د خسرانې سره داسې نینے چینې کیږي د خدای په قهر اخته شي ولې دا خو رشته ده ته بچي له دا ترغیب ورکړه چې بچیه زه د اسم پلار یم زه د اسم مور ورته وي زه د اسم مور یم خو دا دې مور شوې ده دا چې د چا لور ده او نن د خالد نکاح ته راځي د دې وروڼه پرېښودل د دې خور و خویندې پرېښودې د دې مور و مورې پرېښوده د دې پلار و پلارې پرېښودو دا هر څه یې قربان کړل په کار دی چې خالد هم د خپل خواخ اسخر د پلار عمره قدر وکړي د زموږ پښتانه څه وایي وایي نه دا ډېر بې غیرت زه وایم نر سړی هغه دی چې د پلار لاس یو ځل ښکلی د سخر لاس یې دوه ځلې ښکل کړي